خوست کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري د ملت یووالي په مناسبت جوړ شوی غونډه ته د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس ویل چې په ټول هیواد کې زیات دښمنۍ په خوست کې موجود دي. دوی زیاتوي زیاتره دغه دښمنۍ د غرونو ځمکو پر سر او هم د شان د نیکونو او پلارونو څخه اوسنۍ ټولنې ته په میراث ورپاتې شوي دي. چې په ټول افغانستان کې خوست کې بندیانې ډېرې دي دا ولې او داسې خبرې چې زموږ محترم وزیر صاحب د اقوامو د قبایلو وزیر صاحب خوست ته راغی او په خوست کې د شخړو د حل یو کمیسیون جوړ کړ چې په ټول افغانستان کې په خوست کې به ډېرې دي. زم د تاسې خدمتګار یم د تاسې دپاره مقرر یم خو دا موږ تاسې ته پیغور ده که پیغور نه. غونډه کې سپینګیرو قومي جوړښتونه د یوه هیواد د تقویې ستنو بلله او زیاته کړه چې د قومونو یو ځایوالی په هیواد کې د بدبختیو ټغر ورټول او پر نظام د خلکو باور زیاتوي. دوی له قبایلو چارو وزارت او ریاست غوښتنه وکړه چې قومي جوړښتونه مضبوط او د یووالي لپاره کار وکړي. په قومونو کې یووالی، اتفاق، اتحاد په حقیقت کې د نظام اساسي بنسټ او نظام تقویه کول دي. نظام په پښو دروي، نظام تقویه کوي، د نظام په منځ کې هغه ستونزې چې موجود دي هغه حل کوي. قومي جوړښتونه، قومي نهادونه دا په یوه ټولنه کې، په یوه نظام کې، په یوه ولسواکه ټولنه کې ډېر ارزښت لري ځکه کوم نظامونه چې د ولس د ملاتړو نه برخمن وي هغه ډېر قوي او بنسټ ډېر پراخ منظم وي. دا قومونه په اتفاق او اتحاد چې شي دا ټوله د منځه سي لکه په بدو رواجو کې د جنو ورکول دي او هغه خلک دي چې مړ یو چا کړی او په بل په مړ کوي. خوست والي ویل ټول قومونه سره یو دي او په ګډه به د ټولنیزو او ولسي ستونزو د مخنیوي په برخه کې کار کوي. له کابل څخه راغلي پلاوي ویل چې د ولسي غونډې هدف یووالی، اتفاق، اتحاد او ولس په یو ټغر سره راټولول دي. چې تاسو څنګه په دا بینر کې دلته وینئ د ملت اتحاد زموږ د ولسونو، د قومونو، د قبایلو، د قشرونو، د سمتونو، د ولایتونو، د ولسوالیو تر مابینه پورې یوه هماهنګي، اتفاق او اتحاد او ورورګلي په ځامن سره راشي. نن تاسې وګورئ د خوست ولایت د ټولو ولسوالیو د ټولو قومونو استازي زموږ سره په دې غونډه کې دلته موجود دي. دا په څه خاطر باندې موږ راغوښتي دي؟ عزیزانو، د اتحاد او د اتفاق، د ورورګلوۍ او د اخوت، د یووالي پیغام ځان سره واخلئ او خپل ولس ته یې ورسوئ، د خپل ولس فکرونه ورباندې جوړ کړئ. د معلوماتو له مخې دا مهال د خوست په 12 ولسوالیو او 3 اداري واحدونو کې 18 لوی قومونه مېشت دي چې د دولتي ادارو سره په ګډه د قومي او کورنیو ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي.